شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لیکچر 20 کې موږ سټایل ګروپ ویلې صحیح ده. ای هوپ تاسو به پوه شوي وئ. نن به موږ راځو فایند به وایو په ایډیټینګ ګروپ کې فایند صحیح ده. فایند کې موږ سره درې اپشنې دي، فایند دی، ایډوانس فایند دی، ګو ټو دی صحیح ده. اوس راځو پیلنی موږ سره دی فایند. زه اوس دلته رالم فور ایگزامپل ما ولیکله ډیټا په باره کې مې دا معلومات ولیکل صحیح ده. اوس دې کې خو زه داسې نه شم کولی چې مطلب یو ورډ پسې ګرځم او فایند آوټ کوم یې صحیح ده. نو که ستا یو څیز په کار وي نو ستاسو څه کولی شئ، فایند ته راتلی شئ، ته ما نه فایند کړه، څه شی دله فایند کړي، زه ورته ما ته فایند کړه 2، نو ډایرکټ به څه کېږي، هایلایټ کېږي به صحیح ده. که پیج نمبر پکې غواړئ، که هیډینګ سم ورکړي هیډینګس ته تلل غواړئ، کوم یو هیډینګ نو هغه ته هم تللی شي. او که ریزلټ کې اورال نو به دلته راشي 2 فایند آوټ کول غواړئ، که نه ته ورته وایې چې ما له څه فایند آوټ کړه، آنلاین راته فایند آوټ کړه صحیح ده. خو که زه دا کلوز کړم ګوره دا به څه شي، سمپلی کلوز به شي، څه پاتې نه شو صحیح ده. نو زه وایم نه دا دې ما ته څه شي هایلایټ هم شي، نو بیا به زه څه کوم، بیا به زه دلته راځم ایډوانس فایند ته، څه ته ایډوانس فایند ته. فور ایگزامپل زه دلته اوس ورته ما ته څه فایند آوټ کړه، ما ته هم 2 فایند آوټ کړه. چلو نیکسټ وایي دا دی، بل کوم دی، دا دی، بل دا دی، بل دا دی، بل دا دی. زه ورته یاره داسې کار وکړئ که نه چې دا راته بس هایلایټ کړه، ګورئ ټول هایلایټ شو، یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی، ټول یې راته څه کړه هایلایټ کړه. نو اوس ته ایزیلی څه کولی شي، مطلب که تو غواړې کس ته ویلی شي چې دا ګوره دا 2 دې کې موږ سره دا 2 دي صحیح ده، ته پکې ایزیلی یو څیز فایند آوټ کولی شي. بل فور ایگزامپل دلته کې دا لیکل ما څه کړه کاپي کړه، څه مې کړه کاپي، نو زه به راشم آن سکرین کیبورډ به راوړم چې کنفیوزن پکې نه وي صحیح ده. آن سکرین کیبورډ مې راوړ، وینډو بټن مې پریس کړه او اسکې مې ولیکلو صحیح ده. اوس به راشم دا به کنټرول سی کړم، دلته به یې څه کړم کنټرول وي څو پیجه معلومات شو، آی تھنک 4 شو، دا به زه اوس کلوز کوم، ضرورت نشته صحیح ده. ګوره ما ته څه وایي 4 او 4 مطلب څلورم پیج کې مو ټوټل څو دي 4 دي. ګوره زه اوس لږ بره شو، ما ته وایي 3 او 4 مطلب په دریم پیج کې مو ټوټل څو دي 4. اوس څه وایي 2 او 4، اوس څه وایي 1 او 4 مطلب اولنی پیج کې مو ټوټل څو دي 4. زه ورته وایم نه ګو ټو، ما څه ته بوځه پیج نمبر ته، سویم پیج ته 3 ته ګو ټو ډایرکټ 3 او 4، 1 ته ګو ټو 1 او 4، 2 ته ګو ټو 1 او 4. داسې که چېرته سیکشن یې مې اخیستي پکې سیکشن ته به هم بوځي، که بک مارک کمنټ هیډر فوټر هم پکې اخیستي، چې کله تاسو انسرټ مینیو وایي انشاءالله په ده به بیا پوهېږئ، هماغې ته بس ایزیلی بیا تاسو تللی شئ صحیح ده. بل موږ سره دی پکې لاین دی، لاین مطلب سویم لاین ته تلل غواړئ، یو ته مې یاره ما بوځه 7 نمبر لاین ته، ګو ټو کلوز، ګورئ اوس راشئ دا ګوره 1 2 3 4 5 6 7. نو داسې تاسو دې ځای کې څه کولی شئ ګو ټو هغه څیزونو ته تللی شئ چې کوم تاسو ورکړي وي صحیح ده. آی هوپ تاسو په فایند باندې ټولو درې واړو اپشنو باندې به پوه شوي یې صحیح ده. سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر، stay with me and الله حافظ، ټیک کیر یورسیلف صحیح ده. چې انشاءالله مونږ زه به تاسو له همداسې کوشش کوم چې بس سټپ بای سټپ تاسو له دا لیکچر یې جوړې کړم چې تاسو دې څه زده کوئ صحیح ده، څه بینیفټ دې والی. خو دا به همداسې په کمانډس نه زده کوئ، کوشش به کوئ چې مطلب دا تاسو په ورک کې هم راولئ، مطلب عملي صحیح ده. لکه بس همداسې جنرال یو څیز رالی په هغه کې اپلای کوئ، همداسې چې لکه دا څنګه په عمل باندې راولئ صحیح ده. So Allah Hafiz, take care, see you in the next lecture.